کابل ښاروالۍ د لومړي ځل لپاره د ګلانو او زینتي بوټو نندارتون جوړ کړ. تاسو به تر معلومیږي چې دا اول ځل دی چې د کابل ښاروالۍ په تاریخ کې چې موږ د زینتي بوټو او ګلانو نندارتون لرو. بله شکه دا خپل اغیزه ستاسې د ښاریانو پر فرهنګ باندې لري. زموږ موخه دا دی چې په کابل ښار کې موږ وکولی شو چې د کابل ښاریانو په فرهنګ کې د ګلانو څخه استفاده کول دا ځای پر ځای کړو. تاسو په دې مطمئنه اوسئ چې په یو نندارتون نه کېږي، انشاءالله هر کال یا شاید په یو کال څو ځلې موږ ستاسو دا نندارتونونه ولرو او خامخا دا نندارتونونه موږ ستاسې د ښاریانو په فرهنګ کې خپل مستقیم اغیزه لري. په دې نندارتون کې تقریبا 150 رقم ګلان دي، تقریبا 9000 ګلدانه کېږي او دا نندارتون به د 3 ورځو لپاره او د شپې به انشاءالله تر 8 بجې د خلک پر مخ باندې به خلاص وي او پرته له کوم فیسه خلک کولی د دې نندارتون څخه نظاره وکړي. د کابل په زرنګار پارک کې زرګونه زینتي بوټي او ښکلي ګلان په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. مسؤلینو وویل چې د ښار ښکلا او سمسورتیا ته به نور هم کار وکړي او کابل به په یو ښکلا لرونکي او پرمختللي ښار بدل کړي. د افغانستان اسلامي امارت د کابل ښاروالي توانېدلې ده چې هغه کارونه وکړي چې د افغانستان په تاریخ کې یا د کابل د ښاروالي د ایجاد څخه تر دې وخته پورې نه وسوي. دا د امارت اسلامي د مسؤلینو او د ښاروالي یو خاصه توجه او اخلاص شوی دی. کابل ښاروالي دغه بوټي چې تاسو ته مخې ته ایښي دي د دې نور انواع هغه د تقسیم په حال کې دي چې آینده کال ته به انشاءالله العزیز د دې په څو چنده باندې زیات وي. دا مخې ته د تاسو چې کوم ګلان او بوټي ایښي دي زینتي بوټي دا صرف د 4 ګلخانو حاصل ده. د امارت د راتلو نه مخکې د ټول کابل لپاره ګلخانې صرف 2 دانې موجودې وي. د ټول کابل لپاره 2 دانې ګلخانې موجودې وي. لله الحمد اوس د کابل ښار لپاره کابل ښاروالي 10 ګلخانې جوړې کړې دي. مولوي محمد خالد ساجستاني د کابل ښاروالۍ مرستیال وویل دغه نندارتون د ټولو هیوادوالو پر مخ پرانیستی دی او هر څوک کولی شي دغه نندارتون څخه لیدنه وکړي او د خپلې خوښې بوټي او ګلان کورونو ته یوسي، پالنه یې وکړي او د کابل ښار په ښکلا او شنه ساتلو کې دې برخه واخلي. این نمایشگاه دایر شده است برای عموم دایر شده است. عموم شهروندان کابل و ملت افغانستان میتونند از این نمایشگاه دیدن به عمل آورند و گلایی که در این نمایشگاه مرتب شده است و دیگر گیاهان زینتی که در اینجا خدمت شما عرضه شده است کلش به خاطر شهریان کابل است. شهریان کابل میتونند از این گلها استفاده بکنند. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني د کابل ښاروالۍ د فعالیتونو ستاینه وکړه. ویل د سیمې او ښار په ښکلا کې هر څوک مسؤلیت لري. د کرنې وزارت هم په دې برخه کې د پام وړ کړنې ترسره کړي دي. په ننګرهار او یو شمېر ولایتونو کې مو د زینتي بوټو د ترویج فارمونه جوړ کړي. موږ په ننګرهار کې په مختلفو ولسوالیو کې ګلمتیا دي یا بوټي چې هم د عطر هم د روغتیا د دوایی هم د طبیعي چی دپاره استعمالیږي موږ مسله ترویج کړي دي. د سپورت او بدني روزنې رئیس مولوي احمد الله وثیق وویل کابل ښار کې ورځ تر بلې د زرغونتیا او سمسورتیا کارونه زیاتیږي او ښار د آبادۍ او پرمختګ په حال کې دی. زه د کابل ښاروالۍ له ټولو مسؤلینو څخه او له رهبري څخه د زړه له تله مننه کوم چې په تیرو څو کلونو کې ډیر داسې خدمتونه کړي دي چې هغه د یادولو وړ دي او له دې سره د کابل ښار لا نور هم ښکلی سوی ده. د کابل ښاریانو او شریفو خلکو دپاره سهولتونه آماده سوي دي. په دغه نندارتون کې 150 بېلابېل ډوله 9000 ګلان او زینتي بوټي نندارې ته وړاندې شوي دي.